چې زمونږ په دې وطنونو کې څه رواجونه دي. کاکا زوی نه، ماما زوی نه، خاله زوی نه، عمه زوی نه خلک پرده نه کوي. دا غلط رواج. کاکا زوی چې دی پردی دی، عمه زوی پردی دی، خاله زوی پردی دی، ماما زوی پردی دی. ولې د کاکا زوی سره نکاح نه کېږي نکاح که نه کېږي. نو دې نه به ته پرده کوې، بلکل داسې پرده به ته کوې لکه پردي سړي نه چې کوې. کاکا زوی کې دونه مسله ده چې اکثر کله ورونه یو کور کې اوسېږي. نو که د هغې مخې ته پیغله جلۍ څادر یې اغوستی، سلام ورته واچوي، څه ډوډۍ ورته راوړي، څه چای ورته راوړي، خیر شریکو کورونو کې اکثر پښتانه یو ځای اوسېږي، اکثر افغانان یو ځای اوسېږي، خو هغه سره به اختلاط نه کوي، غورې به ورسره نه کوي، سترګو کې به یې سترګې نه اچوي، او د هغه مخکې به نخرې نه کوي، او د هغې مخکې به اخوا دېخوا نه کېږي. ډېر تر زوی دی، د مشر دی، لالا السلام علیکم وعلیکم، دا چای دا ډوډۍ دا شی کېده او ځه، خبره ختم. ستړي مو شي ورکوی شي، خبره ورسره کوی شي، مناسبه خبره، پلار مې دا ویلې، کاکا دا ویلې، مور مې دا ویلې، دا خبره ده، دا وکړه دا مه کوه. شریفانه طریقه باندې هغه، چونکې هغې نه علاج نشته دی، هغې نه خلاصې نشته دی. نور د ماما زوی او د عمه زوی او د خاله زوی هغه د پردي کور د پردي ځای خلک دي او هغه دي، نو هغې ته هم که سلام واچوي په پرده کې په سطر کې سلام واچوي، ستړي مشي ورکړي، پروا نه کوي، نور به تیزي. او کاکا زوی ته لاس ورکول، ماما زوی ته لاس ورکول، خاله زوی ته، عمه زوی ته لاس ورکول، او په لاس باندې هغې سره ستړي مشي کول، او هغې سره ټک 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 خندل، او ټوکې ورسره کول، او چای کې ورسره یو ځای کېناستل، او ډوډۍ کې ورسره یو ځای کېناستل، او غورو ته او مجلس ته او مرکې ته ورسره یو ځای کېناستل، دا قطعا حرام او قطعا ناروا دي، قطعا حرام او ناروا دي. همدا مسله د باجه ده. ښینه باید باجه نه پرده وکړي، خو دې کې هم لږ ګنجایش او نرمي شته. ته به باجه ته وګورې، او د خپلې ښځې عمر ته به دې وګورې، د باجه عمر ته به دې وګورې، د باجه اخلاقو ته به وګورې، د باجه خانداني پس منظر او بیکګراونډ ته به وګورې. که ستا داسې باجه دی چې سپین ږیری دی، معزز سړی دی، ښه سړی دی، شریف سړی دی، ستا ښځه هم عمر رسیده ده، هغه ده، نو خیر دی، د هغې منځ کې ډېر هغسې تشدد او هغسې سختي بیا نشته ده. سلام ورته اچوی شي، خبره ورسره کوی شي، خو اختلاط او ناست او غوره او دا به نه کوي. خو که ستا باجه نوی هلک دی او ستا ښځه هم ځوانه ده او هغه هم زلمی هلک دی او هلک هم بلوچک دی او ګډ وډ دی، نو خو بیا هغې نه خامخا پرده کوه. دې شیانو کې به ته خپل عقل نه کار اخلي، فکر نه به کار اخلي. نو پرده خو ته شته، باجه نه پرده شته، ښځه به د خپله اوښې نه پرده کوي، خو چونکې ډېر نږدې تعلق دی، ډېر تګ راتګ دی، نو هغې د وجه نه فقها وایي چې هغې کې که پردې سره هغه سره د شریف سره ستا باجه مشر عمر او ستا ښځه د عمر یو مناسب حد کي، نو که هغه راشي سلام واچي یا څه خبره وکړي یا چای راوړي یا ډوډۍ راوړي یا څه مناسب سوال جواب وکړي، نو انشاءالله دې کې به حرج نه وي. خو په شرافت مندانه طریقه باندې هغه سره سفر نشي کوی، هغه سره اختلاط نشي کوی، هغه سره ناسته پاسته نشي کوی، هغه سره دا شیان نشي کوی. ښځې ته چې نږدې محرم دی د ښځې خپل پلار دی او د میړه پلار، خسر نه د ښځې محرم، د ښځې خپل پلار او د میړه پلار دی محرم. لیورنه به هم ښځه پرده کوي، خو د لیورم همدا مسله ده چې لیور او لیورځی چونکې ډېر نږدې، نو لیورنه به ښځه پرده کوي، مطلب یو کوټه کې به ورسره نه کښېني، سفر ته به ورسره نه ځي، غورې او اختلاط به ورسره نه کوي، مرکې او جرګې به ورسره نه کوي، او سترګو کې به سترګې نه اچي، خبرې به ورسره نه کوي. په ټیټو سترګو په شرافت مندانه طریقه باندې که هغه ته چای راوړه، هغه ته ډوډۍ راوړه، د هغه میلمه ته خدمت وکړه، څه خبره ورسره وکړه، څه مناسب سوال جواب یې ورسره وکړه، د حیا او د پردې په حدودو کې پروا نه کوي، هغه الله پاک معاف کوي، ځکه چې دا ډېر نږدې تعلق دی او دې کې ډېر تشدد او سختي چې ده هغه بیا سر ته څوک رسوی نه شي. واده کې بلکل ماتېږي ټول، ښځې مې یو ښځه م ټول جل او بل او هلکان هم د لورې لرې خپلوان بېدرېغه وځي او ننوځي او بېکاره وځي ننوځي، هېڅ کار او هېڅ هدف یې نه. دې نه فسادات پیدا کېږي، جګړې پیدا کېږي او دې نه مشکلات پیدا کېږي. نو که موږ د الله او د رسول د حکمونو خیال وساتو، نو انشاءالله د ډېرو مشکلاتو نه به الله موږ بچ کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.